پسته هم به محیط نزده. وقتی پارسال 15 روز بمونده. همین تقاضا طالبا دارین که همین سال دیگه کوشش کنه که همین پسته به وقتی بزنه. نرسید پسته. همین تشکری از امارت اسلامی میکنین که پسته وقت نزنه. هیچ مغز پارسال 2.5 کیلو مغز میکرد. امسال که میکنه 1 کیلو مغز میکنه، 1.5 کیلو پخر میکنه. پسته این سال کم بود. پسته به وقتش نرسیده. از امارت اسلامی همین تقاضا داریم که این سال تقریبا 10 روز فرق کرده. انا به مردم خور غریب خوب بود اگه به وقتش میرسیده. اگه یک مایش پارسال به 16-17 بود، این سال به 1100 روپیه 1200 روپیه نمیقدر بود. یاره این سال پسته کم بود ولی غروق مروق نبود، ولی مردم خوب راحت رفت. انا به تکلیف نرسید. انا پارسال که بود، پارسال که بود غروق بود. پارسال که بود پسته دیرتر شکست، مثلا تقریبا به 8 و 10 یا 100 شکست. پسته پخته تر بود. پسته مغز خود پخته کرده بود، قیمت های بلندتر بود. ولی امسال که است به 20 سرطان شکسته. 20 سرطان که شکسته، این پسته خامه، مغز هم خامه، پسته خامه، قیمت هم پایین‌تره. انا وزن هم پایین‌تره. همیشه زما میگن تاثیر داره. دیروز به شول پسته هموطنان ما که رفته بودن تقریبا 35 زخمی آوردن به شفاخانه. از این جمله که از 35 تا زخمی 3 مریض وضعیت ناوخیم بود که ما اینا را به ایرات روان کردیم. دیگه 2 نفر هم کشته شده بودن. از این په دې ټول ولایت کې او په ټول ولسوالیو کې موږ ګرځېدلي یو، هر ځای او پستلق ته ورغلي یو. د دې پستلق ترتیبونه موږ ورته برابر کړي دي. په هغه کې موږ پستې لیدلې دي. نو په سل کې تخمینا 80% د پستې رسېدلې وي. نو دغه ګرمۍ د وجې څخه چې ګرمي و پستې رسېدلې وي، نو بیا د ولایت په شمول او د ریاست په شمول دا تصمیم ونیول سو چې شل به ماتیږي، خلک به ودی پستو ته ورېله کېږي، خلک به ځان ته پستې ټولوي. په روش کال تخمینا 1500 متریک تونه حاصلات موږ درلوشته او سږ کال مو تر اوسه ابتدایي حالات تر اوسه مو دا براورت نه دی کړی. تخمینا چې اټکل درته ووایم د پروش کال په پرتله نشي کېدلی، ځکه چې وچکالي وه. سږ کال ډېره ګرمي وه، نو پستو ښه حاصلات نه درلوشته. د 6000 تر 7000 متریک تونه پورې به شاید چې زموږ حاصلات د پستو ورسیږي. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.